السلام علیکم ګران شاګردانو ولادي وک چې روغ جوړ به سره راځو د نن سبق چې دغه بیا هم انګلیش وکیبلري ده الفاظ د مثالونو سره جملې هم پر جوړوو انګلیش وکیبلري چې دغه د انګریزي یو ډیره مهمه برخه ده کله چې انګریزي وکیبلري کمزوري دغه انګریزي هم کمزوري راځي د دې تلفظ معناوي او پر جملې جوړول زده کو attendance حاضري your attendance at work is irregular په کار کې ستا حاضري چې ده هغه بې ترتیبه ده content قانع مطمئن content he seems more content today هغه نن ډیر مطمئن ښکاري content noun هم دی معنا اطمینان او adjective هم دی مطمئنه expensive ګران keeping a horse is expensive ساتل ګران دی معنی ډیر خرچه غواړي ډیر کار غواړي یا موږ به keeping a cow is expensive یو غوا ساتل ګران دی cruise کشتۍ کې سفر کول we cruised at the sea for 1 hour موږ په کشتۍ کې 1 غنټه سفر وکړی offend ناراضه کول we should not offend anyone موږ باید هیڅوک ناراضه نکړو خوږ نکړو تاوان ورسو latitude پراخوالی د latitude is a lot پراخوالی ډیر زیات دی یا د مځکې پراخوالی ډیر زیات دی dense ګڼ خنډ ته وایي dense this is a very dense forest دا یو ډیر ګڼ ځنګل دی omit لرې کول ډیلیټول حذف کول all the details were omitted from the story د کیسې څخه ټول تفصیلات لرې شوي ول identification شناخت his identification is a lot here د ده شناخت دلته ډیر دی outstanding ځانګړی نمایه his performance is very outstanding د ده کردار پرفارمنس ډیر ځانګړی دی demonstrate ښکاره کول demonstrate his silence was showing consent د ده خاموشي رضامندي ښکاره کول collaboration تعاون this ceremony was made with collaboration of a company یا with the collaboration of a company دغه مراسم د یوه کمپنۍ یا شرکت په مرسته باندې جوړ شوي وله transmit منتقله کول knowledge transmitted from teacher to students علم له ټیچر څخه سټوډنټس ته منتقل شو یا is transmitted منتقلیږي رسول کیږي courage حوصله ډاډ غیرت Government awarded him for his courage. حکومت په ده ته د ده د غیرت یا حوصلې لپاره انعام ورکړي. Generate پیدا کول generate These talks generate controversy. دا خبرې جنجال شخړه پیدا کوي. Hasty His hasty action worked very well. د ده چټک کار ډېر ښه کار وکړي. Hasty چټک مننه الله حافظ